د پاکستان پوځ ویلي په 8 او 9 مارچ په 2 عملیاتو کې 10 ترهګر وژلي دي. پوځ په بیان کې نه دی ویلي چې د وسلوالو تعلق د کومې ډلې سره وو او د کومې راغلي وو، خو بیان کې د افغانستان د طالبانو حکومت نه غوښتنه کړې چې د پولې د سار غوره نظام دی باوري کړي. شمالي وزیرستان د افغانستان سره په پوله پرته جنګ ځپلې سیمه ده. دلته وخت په وخت پاکستانی طالبان بریدونه کوي. پاکستان اکثر له تور پورې کوي چې د پاکستان په خاوره کېدونکي بریدونه افغانستان کې پلان کیږي او د افغان طالبانو په زور واک کې د راتلو وروستو بریدونه زیات شوي دي. افغان طالبانو د تازه بیان په اړه څه نه دي ویلي، خو دې نه وړاندې دغسې تورونه رد کړي او ویلي دي خپله خاوره د کوم بل هیواد ضد کارېدو ته نه پرېږدي. دې کې څه شک نشته چې د کیپاسټي د افغان طالبانو دا خو شته نه چې ګینې داسې فل فلیج د یو داسې ګروپ خلاف هغوی اپریشن یا دغه کردار ای زیات نه زیات د افغانستان د ریاست یا د حکومت دا وخت دا کیپاسټي ماته نه ښکاري. هغوی زیات نه داسې کولی شي چې کوم اثر لري چې هغه وکړي. که داسې کولی شو هغوی نو هغوی د ISIS چې کوم رایزنګ په افغانستان کې او دغه د افغان طالبان هم د هغوی په ټارګټ باندې دي، هغه مسله به حل کړې. ما خیال مسله هم له هغه سره دوام لري، له نوره تیزۍ سره روانه ده. د پاکستان طالبانو په کیس کې لږ شان یو دا خبره ده چې افغان طالبان بهرحال یو اثر لري د پاکستان په طالبانو باندې. اوس په نږدېو کې د مولانا فضل الرحمن د التکتو نه بعد اوس مولانا سمیع الحق زوی هم افغانستان ته تللی دی او افغان طالبان زیاتر هم د دغه مدرسو نه یا موږ به دا ووایو چې دلته نه پاکستان نه فارغ دي. نو یو لینک شته، یو داسې کولی شي چې افغان طالبان په دوی باندې اثر ولري. که څوک وایي چې دا مسله د جرل نه به ختموي افغان طالبان دا توان لري، ما خیال دا ډېر غټ ډیمانډ دی. بیا څو ورځې وړاندې د پاکستان استازي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه غوښتنه کړې وه چې په افغان طالبانو د دباو واچول شي چې د TTP سره اړیکې پرې کړي. ویډیو د افغان طالبانو د نظر معلومولو لپاره د ویان ذبیح الله مجاهد ته واتس اپ میسج کړی، خو نږدې 12 غنټو تېرېدو باوجود یې هم کوم جواب نه دی ویلی. خو افغانستان د TTP سره د اړیکو تورونه ردوي او TTP هم څو وارې خپلو بیانونو کې ویلي چې پاکستان کې د عملیاتو لپاره د پاکستان خاوره کاروي. دا ښه خبره ده چې دواړه هیوادونه کینی په دې باندې خپل هیوادونو کې دننه یو پالیسي او هغه پالیسي بیا په متفقه او نړۍ ته وړاندې کړي. دغه زما په خیال باندې واحد ماته چې سهل ښکاري داسې نه کېږي. دا تورونه که لګي او په دې کې که حقیقت شته څوک ته انکار نه کوي، خو مخکې مطلب دا دی چې دا تک په ځای باندې دا نقصان کوي. څېړونکي وایي پاکستان ګڼله د افغان طالبانو راتلو سره به په افغانستان کې پاکستان پلوه حکومت راشي، خو معلومیږي چې پاکستان دغه خیال سم نه او د مشرقي پولې په څېر یې په مغربي پوله هم امنیتي چیلنجونه ورځ تر بله سیوا کیږي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.